زما د هېواد غرونه زما د هېواد اتل ده. څنګه چې خبر شولم چې تاسې محمد سر په سدستي کې مې ځان راورسوئ تر څو زړه تسلي درکړم. مرګ خو حق دی، دا مسلمان لار ده، موږ دا لار وځو. خیر خدای د زړه صبر درکړي. ټول مودام چې راغلاست عمرزی صاحب څه غمجن ښکاري چې دا خلک یې درته وګوري. دوستان دا موږ راغلي د عمرزی صاحب ځای ته. عمرزی صاحب داسې لږ وخاندئ. دا دی زه ستاسې مې ویډیو وکړم چې څوک دا دی دویم عصر راغلی دی. موږ د عمرزی صاحب ځای ته راغلي. دا دی عمرزی صاحب لاس ورکړئ. دا د عمرزی صاحب سره دم عکس اخیستی راغلی دی. موږ دلته راغلي مرګ نه حق دی، دا چا لاره ده؟ موږ کورنۍ کې سم رالاکس نه که نه دا ګلان څه په کوئ؟ دا د مړي کور دی، دلته یو دعا په کار ده. دا ما یو بازي ګټلې ده. عمرزی صاحب د ګلان به دې خاطر راوړل نور سړي ته به لایق باسو او د وطنوالو دا ښکاره کړو چې دا د عمرزی صاحب مور وفات شوې ده. که راغله ګرده به یې وویني. دا ګلان په دغه خاطر مې راوړل. هغوی ته اوس چې انټرنېټ کمزوری دی په دغه اوس لایق نه وکړي. تاسو اوس انسانان یاست، دلته زما مور مړه ده، دلته تاسو عکسونه راسه اخلئ، عکاسۍ راسه کوئ. دا خپل ځای لري. عمرزی صاحب ته نه پوهېږه تر څو چې ویډیو مشهوره نه شي په اتیا بجې لا څوک نه شي خبر وو. عمرزی صاحب موږ سره 5 دقیقې مرکه وکړه چې تر ټول هېوادوال خبر شي د عمرزی صاحب مور وفات شوې ده. زه نه غواړم چې نړۍ زما په غم خبره شي. زه غواړم چې یوازې خپله د لید دعا ورته وکړم. که دعا کوئ کښېنئ، که دعا نه کوئ ټلیفونونه مو بند کړئ. ځئ، اجازه ده. عمرزی صاحب تا ته ولې دونه درد درغلی؟ موږ په دا خاطر د هغو لرې ځای سره راغلو، کرې راباندې تاوان شوله تر څو ستاسو سره ووینو. برعکس په دا خاطر واخلئ تر څو دا خلک وپوهېږي چې عمرزی صاحب ته ډېر خلک راغلي دي، تر څو تاسو زړه تسلي درکړو. هغه ته دونه درد درغلی دا موږ په سټوري ورکوئ. موږ به څوک ته وموږل چې دغه باور یې وشي چې دی یې باندې راغلی دی، عمرزی صاحب سره یې لیدلي دي. هغه ته دونه غرور کوې نه پوهېږم چې ولې. زه خو هم بل لوبغاړی لا درده سم وو. هغه چې په غم کې خپل ویډیو به ټیک ټاک ته پورته کړله. عمرزی صاحب خو د پخوا زمانې لوبغاړی دی. بیا هم یو عکس نه راسره اخلي، یو عکس راسره واخلي تر څو د وطنوال موږ پوه شي چې موږ عکس ورسره اخیستی دی. اعصاب مه راخرابوه. دا زما د مور د پاتا ځای دی. بالا هم دا ځای د ویډیو د جوړېدو نه دی. ځئ شان مو اخلئ. دا په یاد ولره زموږ فالوورس پر ډېر خفه شي. هغو ته موږ دا وعده وکړه چې موږ به ځو د عمرزی صاحب ولاګ به تاسو وینو، خپرونه به تاسو وینو، خو هغه تاسو نه وه کړله. زه را ګلان در واخله یو بلې په اتیا ته ویوس نور که نه یو 2-3 عکسونه خو راسره واخلي. دونه مغروره خو به نه وي لکه دی. ملګرو عمرزی صاحب خپل په فتح کې هم دونه مغروره وه. نوره خپله ویډیو په یوټیوب کې وګورئ. راځه چې ځو.